السلام علیکم. وعلیکم سلام. څو خبرې کې بخبرې وروره. وروره تا ډاکټر صاحب دې غوا د پرونستنې وایي مړه شوې ده دې کسبخانې ته راوړې وه که نه او په تا باندې کیس دی پولیس والا به د ځان تیار کوو ته یا په خپله خزانې تاڼې ته راشه کسابخانې ته نه نو دې ته مې واخشم چې ده به نه اخېسته دی ړوند را کساب شه دې پسې ته مې وارستن دې ورته نه والی څه وه هغه ما ته هغه ډاکټر صاحب ویلي ګستوریا دا وروخېږي نو ولې ښه د طاقت څه نه وي څه راځه ورویسه ډاکټر به تا ته وچې دویم چت نه راوتانګه یا سیند ته ته به ځان سیند ته نه راکې پنځه سني والي او شپږ یې ما دغه شوي دا ورته ووه ما ورته ووالي د ښځې کوس د غوا والوغېم هغه د انتظین سره یې کړی راشه اوس چې تاړه کې راوېدن ده که بیا ورته پته ولګي ځانه زر که شابه چېرته دی شه خزانې تاڼې ته که نه بیا ورپسې کور ته پولیس درځي نو ما هغه لته چې د ښځې غوا مغېم اورځې کسابه مغېم اورې غوا کې څه چلو غوا ټوله غوښه شاره څښا شوې ده نو دا خو مریض را کساب رون دی د د خوره کوس غیم کساب ونیسه زم درغم چې د د خورو کساب دا دی کساب ما سره ویزان لري څخه غوښه خرڅوي دا ورکه کساب داسې دی السلام علیکم وعلیکم سلام ولي وروره مونږ دې مه خرابوه پرون تا ولې ستنې والي دي هغې سره غوا کینسل شوې ده اوس یې څوک خوري هم نه او دې څوک دي هغه په مونږ باندې راپورټ وکړو اوس ښځې مې ورته بچې والي دي ما ته ډاکټر صاحب ویلي غوا خو بیماره وه مونږ ویل چې بچاګان کې ستا د خوب په کوس دا چاړه ومنډم تا بیمار شې څه له غږ شو تړون وي پاتنیم زره غوا کېږي چې دا ښه وی نو تا به پاتنیمه غږته څه خبره هغوی چې دا روغه جوړه ده په ګاډۍ کې مې راوستې او داسې دې واغستې او ګرځېدم د خور کوسونه موږ یې مډوکي خرڅوئ په خلکو باندې ستا د ښځې په کوس دا کسابي وباندم ته ماشوي ته چې چوسې سره خبرې وکړه ورکوله د خوره کوس به وګیم خدای شته چې نن در باندې عمل وشره کوم هلکه دا کساب ډېر راوستی دی او دا دغه مې هم راوستی دی د خرې والا او تم در راشه دي په تا دا وکړې وړې د ولکونه ټکې ستنې واړې دي وروره ما ته ډاکټر صاحب ویلي غوا کمزوري وه خدای شته په بېګۍ چې ما ته وښودم الزام نه نو ډاکټر صاحب زما ملګری دی د رسول خان ډاکټر صاحب د ګل آباد دی سره غیر یې نه دی بیمارو کس کې داسې ما ډېر بختوریت ته ورته راستني وه د طاقت څه نه وي څه د زهرو خو نېږه شیشې داسې پرتې دي خو دومره سوچ وکړه دې کساب کوي چې خسکوس یا ته بیمار شې څه لا لرې هغه باندې مې موبایل واستولو ډاکټر هم هسپتال نه راغواړي د ډاکټر ذهن ته هم نشي کتې د ډاکټر پکې څه ګوله راوړی هغه خو ورته دې دپاره نه دي د هسپتال کې چې سړی مړ شي نو ډاکټران دې خرید نه شي نخرې به ډېرې نه کوې موبایل تا باندې درځي ورسره کښېنه کم دی مونږه سره راجېږي دی د ښځې هغه برخه د غوا والا هم غیم او د کسابانو هم غیم دې ځه مې واشمه بیا به پسې پرچه مبرور شي ګوره بیا به خراب شي راشه حاضري وکړه دلته خبره وکړه شیبه داسې کار دی ته څه شیوندار یې که میرزه یې زه میرزا به نه تاړې او بلار به وختله درې میاشتو چې میرزا یې وروره د شیرپو هسپتال کې چې دا ورځې 50 مریضان مړه کېږي دا ډاکټران نیسي ما ته خو ډاکټر صاحب ویلي چې ورته ستني وره طاقت ستني وي اما یو پټوره ما ځان ته واله په خدای مې دې قسم هغه پاور واله په دې کې زموږ لومړي چې څوک راپورټ لراني چې زموږ ورکېځی به کړو چې دا پارټي راغلې ده نو موږ څه وکړو زه شم خواله شوم زه موبایل درستم ته ورته دی وښیم هغې به دې ځان سره راولي راسته وایم هلته ما څه سړي نه دي وژلي زه پخپله راځمه که نه چې اوس موبایل د کلیوال به مو وایي چې دا ښه بده منې څه کیبورډ نو موبایل دې نه کوې ما درغمه کوم ځای ته درشم موبایل درځي که نه هلته مریانه یم یو نه راوړه دا د خور کوس کې راپسې که نه نو ما سم سړي خو نه دي مړه کړي یار ته وجیبه کار کوې والله زه به تا نه راجمه پرېږدم داسې غلطې خبرې مه کوه خدای به دې راولي نو خو خبره دې زه به نه منو دا خو ما ته ډاکټر صاحب ویل ورته وویل نو ډاکټر صاحب سره میلاو شي ډاکټر به هم اوس راشي زه لکه زه هغه تاریخ کوم چې راشه د خور مېړه غواړه خو غم جوړ شي د ده په ښځه کې د هغه ومنډم د ده په خور کې د غوا دننه کړم هلو غم زما کونې ته راغو هلو
دا ما ته پرېږدي سړی کوم که نه ځان ته کوم ځای کې موبایل درلو واخوا دې خوا مه کوه شابه مرانې که غم مه جوړه مونږ دلته خپل کلي کې بوټي وام دي ایمان مې استه کړي دي بس زه دا غم که نه یار بند که کړی دې مړی اوس په دلته وې ځان ته که موبایل درلو کوم ځای کې شابه څنګه راولي دغه د خپل کوس له زه کوم ځای نه پیسې ورکوم یار شابه ته زه په خپله درځم دې راته وکړه شابه 2 منټو کې چې اوچت دی که شابه سوال هلکه موبایل اوچت کړي شابه